قضا راشي مهرباني وکړه. زموږ په افغانستان کې په اول قدم کې نه ملي اردو وه، نه اشرف غني و، نه کرزی و، نه یو و، نه بل و، د طالبانو حکومت موجود و. ښه ځان پوهې کې کنځلې به نه کوو. ما انځور سوځوه، ما مرتد ټکي استعمالوه، راشه چې زه د بنیادي پوهې کړمه، قناعت درکړمه تا ته. د چا حکومت موجود و په افغانستان کې؟ طالبانو حکومت و که نه و؟ جواب مخکې له دې ولو بالکل د طالبانو اکثره مشران چا وګورشه؟ ملا محمد عمر چا شهید کړلو؟ زه ملا محمد عمر ته توهین نه کوم، احترام ورته لرم. افغانو پنجابی ډوډۍ نه جي کړی و، د اټک په هغه موضوع باندې مونږ ویاړ دی، فخر ورباندې کوو، خدای دې وبخي. طالبانو حکومت موجود وګوره، د دوی اکثره حکیم الله مسعود، ملا دادله، ملا یاسر، ټول مکمل، ملا محمد عمر مکمل دي طالبانو مشران چا شهیدان کړل؟ پنجاب. اډې چا ورکړل د ماوته په خلاف؟ پنجاب. چا وکړلو تجارت د ماوته د لرو بر پښتنو په وینو؟ پنجاب. رای وصل امریکا اور امریکا زور زو ته نه لرو، اور امریکا سوپر پاور د خپل ولسونو ور باندې وژني، ولس تبا کوي ور باندې. څنګه اوس نه وژني؟ آیا اوس نه وژني؟ نو چې اوس وژني خو طالب بنا دی وره وای دلته طالبان دي، تروریزم دي و بنای جوړ کړي. که طالب سوله وکي، که بیا امریکایان جګ شي ما ته کورو باندې بمبار وکي، خو بیا به مونږ وایو چې ولا بالکل امریکایانو مونږ ووژلو، مونږ کورو باندې بمبار وکړو. هغه وایي چې اور دلته طالبان دي، بنای جوړ کړي دي. را دي شي کنه طالبان ولې سوله نه کوي؟ را دي شي خپل افغانانو سره دي کینی، ولسمشر سره دې هم نه کینی، افغان ولس یې راټول کی. اور د پکتیا نه، د کندهار نه، د مشرقین 14 ولایت ولسونه دې راټول کی، ولس په منځ کې دې سوله وکي. کې ورو مونږ او تاسو ټول وکینو، ولسمشر به مر وغوړو چې ولسمشر راشه تی مونږ پر رايو باندې لاړې، ولسمشر ته راشه. مونږ امریکا نه تنګ یو او بس امریکا مونږ نه غواړو، ټول به راپورته شو. مهرباني دا رای لږ ماته واضح کا مشخص کا چی شه کدی ولس رای وی نو باید اشرف غنی ولسمشر شوی و. صحیح ده؟ بالکل. عبدالله به کې کم ځای نه راغی، ولی نیم ریاست د عبدالله شو، نیم د اشرف غنی شو. ولی بالکل امریکا زوروره دی، وروره دی امریکا خوخه وجه راشي. څه کوي جوړ سې څه هم نشو کولای، هیڅ نشي کولای ورسره. خو امریکا اساسي هدف په افغانستان کې څه شی دی؟ امریکا خپل اهداف لري، خپل ګټې لري. اول ټارګټ کې د تا کچاګوړي، د تا کوتوړي، د تا زمرد وړي، د تا شتمنۍ وړي. د هر هیواد چې هر هیواد امریکا راغلی دی، هغه هیواد مدني لوټ کړی دی. مونږ وایو دا، خو چې پنجابي لوټ کوي، زه وایم چې امریکا نه چې اسرائیلي وي سیم خدي. امریکا تر سره نه منم. ګوره د امریکا ز طرفدار نه یم، راشه نرشه ګوره امریکا طرفدار نه یم. ګوره چې مقابله ګوره چې کماوتا متحد شو کنه، کماوتا متحد شو، موتا یو شو. صحیح ده؟ بالکل. راشه ودرېږه. ګوره اساسي هغه کم د دې چې هغه نهایی باید موږ چې وکړو هغه دا ضروره دا نه ده چې که پنجابي وړي هغه نه د امریکا وي. دا بالکل اصلا منطق نه دی. خبر کېږي منه زه لعنت په داسې منطق وایم. ګوره منطق دې ته وایي راشه چې موتا یو ځای شو، چا سره یو ځای شو، چا سره یو ځای شو چې طالبان زیال تور هغه سره کینی باجوات سره دوبای ما سره یو ځای شو. تاسو نه مې چې طالب زه تاسو سره یو ځای هم کنه ته ولس ګوره راشه کنه حقیقت والے نه وای وځو بیره ته د دیموکراسي ګوره ته د دیموکراسي نه راځي خبرې کوي. زه حق درته وایم، حق کلمه درته وایم چې لا اله الا الله محمد رسول الله. زه نه د امریکا سره یم نه د ملي اردو سره یم، زه حق وایم، زه ولسی یم، زه کویت کې ناس یم. قرآن درته خورم چې ما اشرف غني یو روپۍ نه ویره کړي، نو حکومت ما سره کړي نه امریکا. حق وایم، قرآن واضح وایي. ګوره قرآن واضح وایي، په قرآن اعتبار لري. بالکل لرم، ولې نه لرم په قرآن باندې. سوره مائده چې 15مه سوره ده، یو خبره ته وښه ظالم نه یم. هغه بالمانو ته ورشو، پوه افغانستان کې علما کرام درته وایي چې راشه دلته دوی ورته وایي طالبان وایي د امریکا خلک دي. که سعودي عربستان چې مکه مکرمه ورکې دی ورور درته وایي چې دا جنگ ناروا دی په افغانستان کې، طالب وایي چې نه دا هم د امریکا خلک دي. ټول علما کرامو فتوا ورکړله ور باندې، د قرآن حدیث پر رڼا کې ویل چې دا جنگ ناروا دی افغانستان کې. طالب وایي چې نه دا د امریکا خلک دي. دا ټول مونږ وای په حق یو. څه چې بجوا ورته وای، څه چې مولا ډیزلی ورته وای، څه چې سمیع الحق خبيث مرتد ورته وای، هغه ته دوی وفادار دي.
زازای صاحب دغه ها. عالمان چې راټولیږي مثلا دا فتوا شو ورکوي دا په کوم وخت کې دا فتوا ورکوي شي څنګه غږ ورکوي ونې څخه ظالم نه یم ما سره بحث سیاسي وکړه وروره نه خو هو نو ته خو سیاسي بحث هم نه کوې که نه ته مکه منې که نه منې مکه مکرمه منې چې خدای پاک مونږ خلک ورځي عمرې تاج ته هماغه ملا وایي هر سړی مني هر مسلمان چې هغه ملا وایي چې دا جنګ ناروا دی طالبان باید سوله وکړي ولې نه کینی سولې ته نو ګوره ښه وایه په کوم ځای کې ویلي اول هغه ملا په کوم ځای کې ویلي د سعودي علما کرامو د انډونیزیا علما کرامو د افغانستان علما کرامو ټول علما کرام دا وایي ټول ویلي اسلام کې مفتی چې کوم دی کنه هغه یو مفتی نه هغه باید څلور پنځه راټول شي او فتوا ورکړي په کوم وخت کې ورکوي شي په کوم اساس کې چې داسې یو نوې مسله را پیښ شي چې هغه نه په خبرې ته غوښه ظالم نه یم ته اوس ما ته زمولا ډیزلین یم چې خېټې نه خبرې وکړم خبرې ځان پوهېږه زمولا ډیزلین نه یم زه د هغه عالم خبره درته کوم چې مکې مکرمې ته مونږ ورځو هلته مونږ طواف کوو حجونه کوو هغه ملا وایي سعودي علما کرام وایي د افغانستان علما کرام وایي ټول علما کرامو فتوا ورکړله چې دلته جنګ حرام دی دغه جنګ ناروا دی تاسو یې نه منئ مونږ خو نه دي ویلي درته چې ته اوس ما ته وایي چې په کوم آیات کې راغلي دي ورشه سعودي علما کرامو ته وایي چې کوم آیات کې راغلي چې جواب درکړي درته زه خو ملا نه یم ما تاته نه دي ویلي چې په کوم آیات کې راغلي ته خو زما خبره واوره ها مهرباني وکړه با سیاسي وکا هغه مولا ته ورشه وره زبیره هغه به مولا ته ورشي چې کوم آیات کې راغلي دي کوم ځای کې راغلي دي زه قرآن منم مولا منم حدیث منم پیغمبر منم خدای منم دا جنګ ناروا دي موږ علما کرام او صحیح ده او هغه سیاست آیت هغه سیاست منی کوم چې قرآن سره او شریعت سره ټکر هیڅ نه دی ټکر کې ولې د سعودي علما کرام د افغانستان علما کرام ما ته ځواب راکړه د قرآن سره ټکر کې دي رورجان ته بل ځای ته ګوره ما د سوال ځواب راکړه صبر وکړه ته هغه ګوره پاکستان راغلی ما وتا ته کنه امریکا ته دوی ډین ور کړی ولې براتله ما وطن دوست زازای صاحب ګوره ځان په موضوع باندې ځان په اصلي په موضوع باندې مهرباني پنجاب پس موږ اسې نه ختی روره کما تا یو شو کنه پنجابي چې شم نه ضرور چې راشي مو تا کې ګوتی دا یو خبره پنجاب پرې ده اوس تا ته واضح تا ته ګوره پنجاب په څومره بد وسیږي کنه مگر ځان ته خده صحیح ده صحیح ده امریکایي ځواکونه پکې شته ده آیا پنجاب چې کومه آرمي ده دوی په ګډه داسې د امریکا سره په ګډه هوایی یا زمینی دی ورغلي د خپل ولس باندې بمبار کړی ده دا یو خبره ګوره زه تاسو غون دلیل او کړه وزیرستان باندې او حکیم الله مسعود هم ملته مړ کړل امریکایانو پنجابیانو ټول ورنه تاو شول بالکل یې کړی دی امریکایان پکې نه ول ورور امریکایان پکې کړی دی او وزیرستان باندې امریکایانو څو واره هم بمبارونه کړي امریکا تیارو کړي دي ولې من کړي ندی کړي وزیرستان باندې د بي پلوټه تیارو امریکا حمله نه ماته شواهد راوړل وروره بیا دا حسین دا بي پلوټه تیاری لکم ځای نه راغی مهرباني وکړه کراچۍ نه دا ډرونز شورته وای کراچۍ نه بګرام نه کراچۍ نه دې ځای نه راغلی بالکل حکیم الله مسعود صحیح طالب وای ته ولې په پاکستان کې جهاد ته جهاد نه وای او نه دی ورته وای ته ولې افغانستان کې جهاد ته جهاد وای مرتد ولا روزانه ته خبر ته غوږ نګ دی مسعود وای نه اور چې تا سر خلاصي پسات ټول پاکستان کې ده ما ته وی د عربستان آیا د عربستان زمکا او هوا د امریکایي ځواکونه چې په عربستان کې دي آیا غوی د عربستان زمکا او هوا او فضا اشغال کړی ده آیا د عربستان په فضا کې امریکایي تیاری ګرځي او پر ولس باندې بمبار کوي نه کوي نشته نه په دغه ډول باندې چې امریکا عربستان ته تللی ده او د عربستان د قانون په اساس باندې ال توسيږي او جواب یې درکوم کنه اوس خو صحیح شو الته دلته زغ خپل کویت کې امریکان شته خو بمباري نه کوي دلته اوسي یعنی د دوی تهلان دي د کویت د امر لاندې دي یعنی کوم د سي عمل نشي کولای واشات کې خلکو کورو باندې بم واچوي یا ظلم وکړي نو بیا ولې افغانستان د سعودي عربیه سره افغانستان اور دلته طالب موجود دی طالب کا دی موجود دی امریکا باندې جوړه دی ته په خبرې ځان پوي کور طالب د ناس ته په سنگر کې ډزغه په امریکا وایي چې طالب ولم د خور کې طالبان دي څو ورته وایي پړی کنه دلته مونږ پړی ورته څو طالب دی کنه خلاص وای ولم که طالب سوله کړی وای آیا امریکا به پاتې شي دلته آیا امریکا به باندې جوړ شي نړیوالو ته
ما ته کنایت راکا ما ته کنایت راکا کنایت در کومه کنه خو طالب سوله وکي یو دغه که طالب سوله وکي ول سره کېږي موږ دا نه دی چې زه د طالب 100% دښمن یم یا د ظالم یم زه وایم چې طالبان باید راشي دوی په وژنه هم زه خفه کېږم افغان دی پښتون دی اوره پښتو خبرې کوي زه نه غواړم طالبان مخکې خو ګوره ځان وژني ولس وژني ټوله بدبختي په دوی کې ته کله دو باندې د کفر ټاپې لګې ته کله وایي چې دی اصلا افغان نه دی دی کله وایي دی د خاورې بچی نه دی اوس هم وایم چې سوله نه کوي هیڅ افغان نه دی اوس هم وایم اصلا په خپلو خبرو باندې اوس هم وایم چې سوله نه کوي ما افغانانو سره نه کینی لکه څنګه ملا منانو ویلي چې دا افغانان نه دي دا د پنجاب خلک دي دا د ایران خلک دي دا د روسیا خلک دي وایي زه طالب یم افغان یم ما د پاره هغه بالکل هیبتي د هیبت الله ډله ټوله پنجابي معرفي کړې ده افغان طالبانو ویلي وای دا هیبت الله ډله وګه خبره تا زه پتا انتقاد نه کوم ګوره صحیح ده د پنجاب ډله ده ما خبره ته وګونی سا د آیسای ډله ده وګونی سا خبره ته د امریکا ډله هم زه نه منم وګه خبره زه د امریکا ډله هغه د افغانستان بچی نه وګه خبره ته زبیر مهرباني وکړه مولا صاحب منانو ویلي د طالبانو غړی دی دویم غړی دی مولا رسول ډلې هغه ویلي وای هیبت الله د پنجاب د ایران د روسیا سره دی دا افغان نه دی ځکه افغانانو سره سولې ته نه کینی مونږ د امارت اسلامي افغانستان خلک یو مونږ غواړو چې افغانانو پښتون کې سوله وکړو مونږ بجوا سره نه کینو مونږ پوتین سره نه کینو مونږ ایرانیانو سره نه کینو مونږ خارجانو سره نه کینو مونږ افغانانو سره نو هغه طالب ته احترام لرم چې ما ول سره کینی آیا زخت طالب وایم آیا یخت ز افغان وایم چې سولې خبرې مات 50 کلن دشمن پنجابي سره کوي پوتین سره کینی تخپل وای ته افغان ته معنی ده ځان ته افغان وای که مسلمان وای ته معنی ده چې د سولې خبرې بجوا ته 50 کلن سره وشي مولا منانا بجوا اوس بجوا نر سره کدا شواهد را مخکې کچ طالب کوم ځکه مثلا باجوا سره ناشته او د سولې خبرې ولې د پاکستان جنرالانو اماراتو کې ور سره آیا روسان نو ناس ور سره په روسیا کې تو سترګې پټوي په دې باندې وزبیرا نه ته ماته شواهد را مخکې کچ د پاکستان د جنرالان چې تللی دي او بل خصوص د باجوا چې توای دا باجوا خو ډیر مخکې تیر شوی دی د دې شواهد لږ موږ ته ګوره چې راځي کنه چې خبره کوي مثلا یعنی ته من کریږي دلته د پاکستان جنرالان نو موجود امارات شواهد راوړه داسې شواهد راوړه شواهد خو ګوره لا حول ولا قوه صحیح ده شواهد اور ته خو پر راغلې جاسوسي دي شروع کړي دي او خبر نشي راسنا به سره راغلې او موږ جاسوسان نه ولسی خلک یو حق دی خلې نه وایو خپل سترګو ګورو ور روسیا کې جناکانو سره ناس خپل سترګو ګورو چې اماراتو کې خارجانو سره ناس وځو بیره استاد کومه نه ګورو را د ثبوتونه خو خپل مورید خبرونه کې تمن کوي دي نه سولې خبرې چې ګوره چې سولې خبرې په افغانستان کې نه کیږي هغوی په روسیا کې کوي نو هلته خو بالکل په روسیا کې خو روسان دي نو وروره روسان خو به راځي کینی به کنه خو ولې کینی ته خو نشې کولی روسان ته وایي چې ځه وروره ته مه راځه ته خو قرآن آیات نه ځې کنه وروره قرآن آیات کې خدا نه دي راغلي چې ته سولې خبرې روسانو سره وکړه ته خو د کافر خلاف شو کنه ولې ته راځي صاحب چې په قرآن نه پوهېږي مخکې دی ویلې چې زه عالم نه یم په قرآن زه تا ته وایم قرآن کې راغلي چې ته سولې خبرې کفارو سره وکړه په پوتین سره کېنه او بالکل بس ما تم رغلی چې امریکایان به دوه سیږي په افغانستان کې ما تم رغلی ګوره اوس درته وایم د سولې ګوره شریعت چې شی وایي ته ورخطا کېږه مهرباني مې درته ویلې احساساتي شي مهرباني وکړه بیا دا غوږونه سه زبیره ته غوږونه سه یکی سوال یکی خبره کول غواړم ډېری خبرې قرآن کې خېدي ښا زه غواړم چې د ټول افغانستان نه د امریکا د سفلې ته واچوي کنه ګړم تیریږي ولا کمې زړه په بچي خو د پنجاب په وړاندې چې آیا په اسلام کې د سولې دا کوم خبره چې د کفارو سره مثلا روان دي آیا د کفارو سره سولې کیږي کنه بالکل کیږي شریعت اجازه ورکوي اسلام اجازه ورکوي تا خو جنگ پوتین سره نه ده کنه امریکا سره دی اورا ګوره کنه خو رورا کنه ګوره خبره وره کنه خو جنگ پوتین سره نه ده کنه دا خو ګوره غونډه سیاسي اړیکې دي زما خبره تر اخره پورې وو مهرباني د سولې خبرې خو صحیح ده چې الته پوتین بناست یا چې هر شی ته اول خدا چې ده کنه هغه وخت کېږي چې د سولې وړاندیز د کفارو لخوا تاسو وشي بیا ته کوي چې ور سره کېنه مذاکرات ور سره وکړي او خبرې وکړي مګر چې هغه د سولې وړاندیز نه کړي ته ځان نشي تسلیمول ورته چې ته تسلیم شې لاړې
دلته ګوره موږ اوس لاړ شو مثلا ګوره د کربلا چې کومه واقعه وکنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسیح پکې واړه تر دې حده پورې چې یو کلن دو کلن هم پکې واړه ماشومان کدوې تسلیم شوی دلته یو ابراهیم دی وزیرستان نه دی پی ټی ایم ولا دی ګوره دا وای ټول بکواس دی غول خوري پنجاب غلام زبیر یعنی دی پښتونخوا خلک هم در باندې پوه شو او اوس په خانه وخت نه دی زبیر هغه پرې دا وره ته کوم ځان لګي ته ځان ته وګونې سده طالبانو ګوندې کومه نه جوړ شوی طالبانو ګوندې کومه نه جوړ شوی دی و زبیر طالبانو ګوند تاسو وای چې ولس نه جوړ دی ولی ولس سره نه کینې چې تاسو امریکا سره کینې مونږ ټول را پاتسو کنه ولس دوم را پاتسو طالب سره مو دري او به چې امریکا وځي ما هیوان د طالب جګړه چا سره روانه ده طالب جګړه ما ملي اردو سره روانه کړي ده کایو امریکایو مردار کړي وي سل نه پر ما ملي اردو شهید کړي ده کار وړي نه کفار کا سره اوګه پوګه عملیاتونه کوي رورا اور کوپارو نوړاندې خو طالبانو حکومت موجود وو چاره وصل طالبان ولې وته خپل غرته پیدای به کړي وکنه په امریکانو باندې خبره تلاړي خو زم درته وایم چې را واسطه خورای و طالبانو را واسطه مو سم د امریکا باندې دی پر طالبان جنگ کوي ولې مونږ خري نه پیګو ولې ته څه فکر کوي ay مونږ ولسونه په غلط کې بیا دا خو ګوره خبره ته وښه زبیره مونږ وایو چې سور پاسه مردار دی کافر دی صحیح ده مونږ وایو چې د تور کافر اول مردار کو کنه پنجاب دا به مونږ دی پاره ډیره خوي ټول بدبختی دی ځای نه ده دی بدبختی مرکز دا پنجاب اول راشه د بمبار نظام خلاص کو بمبار ما پښتونخوا ولا سم بمبار شوی دی ما پښتونخوا ولا لرو بر ټول یو افغان دی افغانستان ټول اشغال دی کلر دی او کبر دی ترامونه بسینه پوری مکمل اشغال دی مکمل دی طالبان عملیات پیل کی به مونږ سره درې خپل ګوره چې تبا اول خپل کور را پاکه دننه هغه اول به کوڅه پاکه هغه ټولي ما کور ده ته پښتونخوا ته کوڅه ما وای زما جواب را کړ ورجانه نه زما ګوره د پښتونخوا ته کوڅه نه وایم ته اول خپل کور پاکه که کوڅه به پاکه جواب را کړ ګوره که جواب خپل کور پاکوم کنه کوڅه خو نه ده کنه په پښتونخوا کوڅه نه ده ما کور ده غیم چې کور دې ګوره لا حول ولا قوت الا بالله ګوره چې کور دې پاک واغه نه بعد به خپل کوڅه پاکه صحیح ده چې کوڅه دې پاک کړه هغه نه بعد ته کوي شي بیا لاړ شي مثلا همسایا سره کوم ته د کوڅه کوم ځای ته وای زه خو کوڅه نه پاکوم کور پاکوم اورا کوڅه وروره د کور د دروازې نه چې وځي د هر کور دروازې مخ ته کوڅه وسی ترامونه بسینه پورې ټول دی ما کور ده ټول دی ما کور ده مکمل کوڅه نشته ته چې شوی مت چې شوی زه پوه شم کنه کوڅه شته نه کوڅه نشته وره زه کور پاکوم زما ګوره چې دا تا کور مرداري کنه ما کور اصلي کور دلته افغانستان کې د ما بیرغ موجود دی د ما ولسمشر موجود دی د ما افغانان ما ته ګوره ما ته د پنجابیان ګرځي دلته ټول افغانان دي وښه خبره ته وښه زبیره جواب دی واخله ما په افغانستان کې سرتيري ټول افغانان دي پښتونخوا کې پنجابیان ګرځي اول به دغه کور پاکو هغه کور باید اول پاکو دي پنجابیان باید وشړو دلته خو یو ما افغانان ګرځي امام ملي اردو سرتيري ګرځي لیونه کساب دي کار نه کوي اول باید کور پاکوال ته پنجابیان ګرځي غیر خلک دي وروره انګريزانو قانون ورکی چلیږي ته څه وایې ته اول باید کور پاکو هغه پښتونخوا نه باید وشړو پنجابیان مغه ځای کې فساد مغه سره مننه چې کور پاک شو دا ځای بیا پاک ده زه در سره منم چې په پاکستان کې د انګريز قانون چلیږي در سره سل په سلو کې چلی دا خو صحیح ده کنه کسي کور دی آباد وي دلته خو افغانان دي ملي اردو دی او دلته خو ملي اردو ګرځي خو افغانان دي پنجابیان دي ډیر خلک دي هندوان دي اور برتانیا نظام ورکی چلیږي اول به د مغه کور پاک اور ته ولې کوڅې ته منډي وای ته خو کور نه ور نه وجرې ته نه تلې اول واغه خپل نه وجره پاکه کا فساد مغه ځای نه راغلی دی وزو بیرجانا قربان دي شم خط افغانان ګرځي افغانستان بیرغ موجود دی اور د رنګ بیرغ موجود دلته خو پنجابیانو د انګريزانو مرکز د انګريزانو قانون ورکی چلی د طالبانو نه فساد مغه ځای نه راځي راځي چې اول خپل کور پاکو د طالبانو نه مخکې زازای صاحب پنجاب پرې د ازما موضوع په پنجاب نه د ازما موضوع په افغانستان د ازما موضوع په پښتونخوا نه د کوزه پښتونخوا نه ما ټول د افغانستان څخه هم افغانستان دی ګور افغانستان دی ما موضوع خو تا ټول هغه تا خپل کار دی ګوره ما موضوع ما سره په موضوع غږیږي ازما موضوع په افغانستان درو زه خپل موضوع په پنجاب نه ولی هغه افغانستان نه دی پښتونخوا ته پنجاب وایي دا څه لیونه مزغه دي کار کوي کنه تاسو کې ډزې شوې دي زبیره
ما 4 میلیونه خلک ور باندې شهیدان شوي پښتونخوا باندې امونه بسینه پورې ټول افغانان دي ما کور اشغال دی همغه ځای نه ماته فساد راغلی دی پښتونخوا اشغال دی انګریزانو قانون ورکې چلیږي پنجابیان ورکې ګرځي او راځه وروره طالبانو ته وایم تا ته وایم ټولو ته وایم مونږ پرېږده ملي اردو پرېږده دا به ما او تا نه مخکې انشاءالله ورځي په پنجاب باندې راپورته شئ پنجاب په وړاندې کله چې مونږ لرو ټول یو ځای شو ورور امریکا بیا به ګورو مننه ډېره زاده صاحب زاده صاحب ډېره مننه په موضوع باندې را سره صحیح موضوع دی کنه وره موضوع دی ما وطن کې ګوره طالبانو نه مخکې زه تا نه ګوره صحیح دی افغانستان دا کوم چې مشکلات دي زه په هغې ته نه پوه مشکل ټول مشکل دی هغلته هم مشکلات زه تا نه د پاکستان چې کوم مشکلات دي لوی افغانستان کم مشکل چې وروره په اسلام آباد کې دی په لاهور کې دی یا په پېښور کې دی زه تا نه د هغې پوښتنه نه کوم زه تا نه د افغانستان وره ما تا ته اسلام آباد نه دی یاد کړی تا ته مې لاهور نه دی یاد کړی زبیره خوله کاږه مه وړه ما تا ته پښتونخوا خاوره تر امونه بسینه پورې یاده کړې پاکستان هاخوا ته دی دلته پاکستان نشته څوک و په افغانستان کې مخکې له طالبانو نه په افغانستان کې څوک و او کم وضعیت روان و لږ موږ ته واضحات راکړه مهرباني مخکې د طالبانو نه ډاکټر نجیب حکومت و موږ وروره ولسمشر و طالبان راغلل ډاکټر نجیب ډېر ګوره پنجاب په خوله باندې راغلل اعدام یې کړل وروره موږ درته وایو طالبان د پاکستان خلک دي وروره ټول د پاکستان خلک دي ټول د پاکستان د پنجاب ادارې خلک دي افغانیت ته وفادار نه دي ولس ته وفادار نه دي شوروي افغانستان ته په کوم کال کې راغی وروره شوروي افغانستان ته په کوم کال کې راغی موضوع ته راشه موضوع ته خبرې کوه ما او تا خاوره اشغال دی افغانستان اشغال دی ته ژغورې که نه ژغورې خپله پښتونخوا ته ځان ته پښتون وایې شوروي افغانستان ته په کوم کال کې راغی ته ځان ته پښتون وایې که نه دا پرېږده سوالونه په کوم کال کې راغلو په کوم کال کې راغلو شوروي افغانستان ته په کوم کال کې راغی په کوم کال کې لاړه مهرباني وکړه ځواب راواچوه ګوره په ودې ولې په قرآن نه پوهېږم عالم نه یم په سیاست را سره وغږېږه مهرباني وکړه شوروي افغانستان ته په کوم کال راغی په کوم کال لاړه نجیب چې کله دی لاړو نجیب ډاکټر نجیب چې ته وایې دا څو کاله ولو هغه نه بعد دی کله وتښتېدو او د ملل متحد سیفټي کمپاوند ته پناه کله ویوړله ډاکټر نجیب ګوره خبرې ته وکړه طالبان راغله ګوره ځواب راکړه جواب درکوم شوروي افغانستان ته په کوم کال جواب درکوم شوروي چې راغلل افغانستان ته کال ماته نه معلوم شوروي چې راغلل وګونې څه خبرې شوروي چې راغلل دومره ما غوښه خبرې ته ما وګونې څه خبرې ته خبرې ته غوښه ځای صاحب لاړ شه لکه مطالعه شوروي چې راغلل